پښتو کې یو ټپه ده وایي څوک یې دیدن پسې ړندېږي او څوک یې له کټه غورځوي چې خوب راځي نه. اسټرالیا، ساوت افریقا، انګلستان دا سپینرانو پسې ړندېږي، سپینر نشته دی. تاسو ګورئ اسټرالیا، انګلستان اوس یو 19 کلن ځوان ته د ریحان نه وروسته چانس ورکړ چې اسټرالیا لپاره ټیسټ وکړي. خو موږ ماشاءالله د سپینرانو فابریکه لرو. د قیس غوندې لوبغاړی زمونږ په سیټ اپ کې نه برابرېږي او کله ناکله چې ورته وخت په وخت باندې چانس ورکړل شي په هغې باندې بیا ورباندې زه خو ورته ظلم نه وایم، خو بیا هم ځینې خلک شته دی چې د هغه استعداد یا کوشش کوي چې په زوره باندې پریس کړي، فشار یې کړي او یا هغه توجه ورته نه کړي. دې ویډیو کلیپ کې زه متوجه شوم ډېرو خلکو دا ویډیو کلیپ راخیستی دی، څوک ورته په یو نظر ګوري، څوک ورته په بل نظر ګوري. خو زه یو ډېر مهم شي ته متوجه شوم په دې کلیپ کې. هغه د یو لوبغاړي سټرګل دی چې هم سلیکټرانو سره په لانجه کې او په کوششونو کې، هم چې بیا کله کرکټ ملي لوبډلې ته راشي په ډریسنګ روم کې په لانجو د سینیر کسانو سره، بیا کپتان سره په لانجو دنګلو باندې هر ځای کې کوشش کوي چې خپل حق ترلاسه کړي. په دې کلیپ کې یو څه ما دپاره ډېر جالبه او د افسوس خبره هم ده او په دې لوبغاړو باندې په ځینې لوبغاړو باندې زړه هم وسوځېږي چې ځینې لوبغاړي چې کپتان وغواړي، کرکټ بورډ وغواړي، سلیکټران وغواړي اسمان ته رسي، او ځینې لوبغاړي استعداد سره کوشش کېږي چې د هرې خوا نه هغه دباو شي او هغه د هغه استعداد مړ شي. قیس احمد په دې کلیپ کې اول د رحمت شاه ته وایي چې ما بال نه دی کړی ډېر وخت، نو د دې اینډ نه چې شرف کوم اینډ نه بال وکړ او د داورونه هم یا ختم شو یا هغه کوټه تر اوسه پورې برابره ده، زه به د دې اینډ نه بال وکړم. نو هلته ورته رحمت شاه ورته انکار کوي چې نه ته د دې اینډ نه بال نشي کولی. هلته شرف هم ناست دی، نه پوهېږم دا خو کوشش کېږي په یو طریقه نه یو طریقه باندې شرف نه استفاده وشي او شرف په رنځونو په وکټو باندې راوستل شي. ما ته داسې ښکاري شرف په استعداد باندې زه ډېر دغه نه کوم، خو کوم نازولتوب چې د کرکټ بورډ لخوا او د سلیکټرانو لخوا او بیا د کپتان لخوا ورکول کېږي دې ته سلامي کوم. او هر یو لوبغاړی د شرف په څېر باندې باید هغه سره ټریټمنټ وشي او هغه سره رویه وشي. خو دا چې کله توپیري چلند کېږي بیا سړي ته ودرېږي، نو بیا په دې کې د شرف هم نه خفه کېږي. زه هغه زما ټارګټ نه، زما ټارګټ څوک چې مسؤلین دي او څوک چې انتخاب ولکړي هغه زما هدف دی چې باید ټول لوبغاړو سره یو قسم چلند وکړي. نو په دې کې شرف د قیس هم وایي چې ډېر لالچي پرېږده چې زه دغه اینډ نه بال وکړم، ډېر وخت ما بال نه دی کړی. ته خو څو کاله کېږي چې لوبډلې سره لوبېږي او که نه لوبېږي، تمرینات دې شته دی په هر نیټ کې او په هر سیریز کې او په هر سفر کې لوبډلې سره یې بالنګ ډېر کوي. یو ځای به چې ما ته نه په لیګونو کې هم هغه عمره چانس نه پیدا کېږي نو هغه 2-3 اوره چانسونه وي. پرېږده چې زه هم لږ بال وکړم او دغه میچ پریکټس چې ون ډے میچ دی، ون ډے میچ غریب تر اوسه پورې نه دی کړی د افغانستان لپاره چې زه هم دغه خپل لاس مې آزاد کړم. نو هلته رحمت شاه هم انکار کوي او دلته شرف هم نه پرېږدي چې ما 50 واړې ده، زه باید دغه اینډ مکمل کړم. نو دا هغه سټرګل دی چې زمونږ لوبغاړي چې کله انتخاب شوي نه په انتخاب کې کوشش کوي چې څنګه ملي لوبډلې ته انتخاب شي، بیا چې انتخاب شي په ډریسنګ روم کې مسئلې، بیا چې کله میدان ته ښکته شي په میدان کې کپتان بیا خوښه ده چې څوک چله ډېر نازور کوي او چله ډېر کم نازور کوي. نو دا خبرې وي چې په مایک باندې راخیستل شوي دي. او ما دپاره ډېره جالبه او د افسوس خبره ده چې زموږ لوبغاړي د کوم مشکلاتو نه، البته ځینې لوبغاړي د کوم مشکلاتو نه تېرېږي. نو کپتان ته هم پکار ده چې انصاف وکړي، رحم وکړي، د یو مشري ترلاسه شوي، لکه دا لکه ولسمشر، دا لکه د یو هېواد مشر، لکه یو مسؤل او مسؤل نه که دغه کسان پوښتنه ونه کړي الله به دې پوښتنه کوي. نو چې مسؤلیت ته وسپارل شو، کوشش وکړه چې په انصاف باندې او په عدالت باندې هغه چارې پر مخ باندې یوړل شي.